د زابل میرویس خان نیکه د لوړو زده کړو مؤسسه چې دا مهال په یو دولتي تعمیر کې درسي او اداري چارې روانې دي، نږدې راتلونکي کې به ورته تدریسي او اداري بلاکونه، لیلیې تعمیر او احاطوي دیوال کارونه پیل شي. د زابل میرویس خان نیکه پوهنتون محصلین وایي چې د دې کارونو په بشپړولو سره به دوی له زیاتو اسانتیاوو څخه برخمن شي. د زابل پوهنتون محصلین نقیب الله، هدایت الله او نجیب خان زیاتوي چې د ژمي په راتګ سره په اوسني درسي صنفونو کې یخني زیاته وي او تدریسي او اداري چارې مخ پر ځوړ روانې وي. دغه محصلین زیاتوي چې اوسني صنفونه یې کړکۍ، دروازې او کلکینونه نه لري او د ګرمۍ او یخ په موسمونو کې له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان وي. یاد محصلین له حکومت څخه غواړي چې زابل پوهنتون ته پاملرنه نوره هم زیاته نو په دې باندې ډېر خوشحاله یم. خدای پاک دې وکړي چې دا چارې بشپړې شي، محصلین له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. مثلا چې احاطه نه وي نو د امنیتي مشکلاتو نور فزیکي مشکلاتو سره مخامخ وي. زیات منفي تاثیرات لري. اول د ګرمۍ په موسمونو کې کړکیو شی نه لري، هغه نو ګرمۍ ډېره زیاته کېږي او د یخ په وختونو کې چې دا وسپېدل موږ د صنفو څخه راووتلو دونه یخ و چې بیخي درس نه کې ویل کېدی. نو استاد کولی شوی چې د یخ د لاس څخه موږ ته درسونه ووایو او نه محصلینو خپله سمه زده کړه ځینې کولی شوی. دپاره بلاک جوړ شي یا تدریسي بلاک جوړېږي، دا به یو ښه پرېکړه وي د محصل دپاره، د استادانو دپاره، د پوهنتون دپاره، د پوهنتون د پیشرفت دپاره. بالکل دا به ښه. خان نیکه د لوړو زده کړو مؤسسې مسؤلین وایي چې د لیلیې تعمیر او د لیلیې احاطوي دیوال چارې پیل شوي او ډیر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د زابل د لوړو زده کړو مؤسسې رئیس روح الله مشال زیاتوي چې د اداري او تدریسي بلاکونو منظوري یې د ریاست الوزرا مقام څخه اخیستې او ژر به یې کارونه پیل شي. نوموړی زیاتوي چې د پوهنتون د احاطوي دیوال چې 100 جریبه ځمکه ورته ځانګړې شوې ده، ترڅنګ یې د کتابتون ودانۍ او مسجد شریف د جوړولو منظوري هم راغلې چې په نوي کال کې به یې رسماً چارې پیل شي. د زابل پوهنتون اصلي ځای کې انشاءالله اداري او تدریسي بلاکونه د ریاست الوزرا په پلان کې هم شامل شوي دي خوشبختانه، او دارنګه د دې ترڅنګ احاطوي دیوال په 100 جریبو ځمکه باندې او د کتابتون ودانۍ او د مسجد شریف لپاره ودانۍ منظورې شوي دي. انشاءالله په 1403 کې به کارونه د الله رضا پیل شي. د یادونې وړ ده چې د میرویس خان نیکه زابل د لوړو زده کړو مؤسسه چې په تیر جمهوري نظام کې فعالیت پیل کړی، تر دا مهاله د ښوونې او روزنې، اقتصاد، زراعت او شریعت پوهنځیو کې تر 1500 څخه زیات محصلین زده کړې کوي چې د ودانۍ او نورو ضروري ملحقاتو نشتون یې تدریسي بهیر ټکنی کړی دی.